او څه شوه ناوې دې چېرته ده؟ ناوې مور کره. مور کره تللې ده؟ جی تښتېدلې وه. اوس تښتېدلې ده نه؟ جی لکه ناکام محبت ستاسو جنګ جګړه شوې وه که څنګه تاسو خو د خویندو په شانتې ژوند کوو نو بیا څنګه وتښتېده؟ هغې شاید د سونې دپاره واده کړی. کالی دې نه یوړو؟ جی 24 تولې ترې نه وړی دی. څلېرویشت تولې کالی دې نه یوړو؟ جی ستاسو ودونه اکثر ناکام وي. وجه څه ستاسو په ودونو کې؟ مونږ رحم دله ډېر یو که نه. دا چې دنیادارو په شان لتي سکونه څپېړې هر ټیم مانور. که دا پروګرام ګوري نو څه پیغام ورکې؟ پیغام ورته دا ورکول غواړم چې ویلي مې درته جینۍ چې څومره ډیل مې درکړی دی نو دونه درنه اخیستی یم شم ازادي. داسې نارینو په انداز کې ووایه که نه، د ببوګانو په انداز کې نه. هغې ته زما د انداز پته ده چې زه څنګه انسان یم او څونه ښه یم. دنیا ته خو انداز معلوم شي، نارینو په انداز کې خاوند چې څنګه ښځې ته وایي هغسې ووایه. نو ما چې ته داسې رول خو نه دی کړی. ستا خو 3 میاشتې تاسو راته چلو ښایي که نه ماشاءالله. تاسو اوس د پښتو په معاشره کې داسې ورته ووایه چې یاره د ښځې دپاره یا ګوري او یا کوري. نه د فلم شاټ نه ګوره په پښتو معاشره کې خو د ښځې دپاره یا کور دی یا ګور دی. د رب ذوالجلال چې بهونکه مهربانه بادشاه دی. قدرمنو یو ځل بیا د خاني سره خاني لږه موده مخکې خپل واده کړی و راغلی و، هغه سره بیا د واده په حواله مرکه کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ شکر دی بھائی الحمدلله. جی everything will be fine. د ټولو ناول خو به دا ووایم چې دا ډاکټر هم دی او ښه تعلیم یافته دی، بیا د ډاکټر نه باوجود دی خواجه سرا شو. بیا یې د هغه خواجه سرا دی چې په دې بالاخانه کې د واده هم کړی دی. اوس به د تپوس پوښتنه کوو چې بچي شوي دي که نه دي. خاني څه بچي مچري شوي که نه؟ نه بھائی بچی ملانی شي 2000 بچی ولې څنګه کېږي؟ څونه ټایم دی وشو د واده؟ واده په 28 دسمبر باندې و. نو تاسو په لاسو شوئ؟ نه دی شوی. جی. او څه شوه ناوې دې چېرته ده؟ ناوې مور کره. مور کره تللې ده؟ جی. دا راته ووایه دا واده تاسو په لو میرج کړی و که نه دا د مور او پلار په خوښه شوی و؟ جی دا لو میرج و. څنګه دلته به راتلله که نه په ټیک ټاک پې ستا ډانسونه کتل لوې در سره څنګه جوړ شوی و؟ سوري زه ډانس نه کوم، تاسو ته ما ویلي مو پهله ډانس نه کېته؟ جی دا پوره کیسه مې خو مې درته کړې وه چې دا بل چا سره راغلی وه او څنګه زموږ واده شوی. نه بالاخانې ته راتګ دا بالاخانې ته راتلله ستا خواله؟ جی زه کور کې پاتې کېږم. بالاخانه هغې ته وایي. دا کور دی که بالاخانه؟ دا کور دی زما. ستا کور دی؟ جی. دنیا په نظر خو بالاخانه ده که نه؟ دنیا نه زه تاسو ته ما ویلي دنیا سوچ بار درې څلورو قسمه مخلوق ناست دی. نه دا یو خو مې کې ته انکل دی، بل نوکر دی، ستا انکل دی؟ بل جی اور بل مې فرینډ ده. نه سکا انکل دی؟ سکه انکل مې نه دی. جی بټ سکهونه راته ګران دی. سکهونه درته ګران دی. جی. او د واده دی یعنې 5-6 میاشتې وشوې؟ نو دا 2 months په کېږي تقریبا. 2 میاشتې؟ جی دا دسمبر کې شوي. دسمبر کې شو؟ 28 دسمبر. اوس پلار کره تلې یوازې؟ جی یوازې نه وتلې، تښتېدلې وه. اوس تښتېدلې ده نه؟ جی. لکه ناکام محبت ستاسو؟ محبت خوشحالۍ تلې ده که تښتېدلې ده؟ نه په خوشحالۍ باندې نه وتل، ما ته پته نه وه تلې وه. جی بیا مور وی دلته نه ده راغلې خو ما ته پته وه چې هلته کې وه. نه څه جنګ جګړه شوې وه که څنګه تاسو خو د خویندو په شانتې ژوند کوو نو بیا څنګه وتښتېده؟ هغې شاید د سونې دپاره واده کړی خو دا خو ته ما پهله ښودلې هم نه وه. جی. کالی دې نه یوړو؟ جی 24 تولې ترې نه وړی دی. 4 تولې کالی دې نه یوړو؟ جی. تا ته خو ما ولویلې مې دا جوړې په دې کالي شکه شوې ده.
نه خدای پیله نه ولیدلی دروغ ولې ویم چې واده نه پسې ولیدو هغه کور کې وی؟ ما هغې له کړی نو دا هغې له تا کړو هسې تاسو خواجه سره مالداره ډېر یې دا څه وجه ده جی خواجه سره محنت ډېر کوي محنت څه محنت کوي تاسو د ټول نه غټ محنت وکړي ته دا دی چې الله پیدا کړی یو سي اور تو کپڑے لکه الله چې پیدا کړی نارینه او د زنانو کپڑے چې دا آسان کار نه دی دا محنت دی چې زما په نظریه باندې خو محنت دی ځکه چې د ټول نه پهله تاسو سوچ کوئ نو لږ ټایم لبا خلک لکه د ټرانسجنډرز لا عزت ورکوي هغه هم په هغه دوران کې چې کله د دې په کور کې ښادي وي یا بچي شوي وي یا بله څه خوشحالي وي نو هغه ټایم کې اور بیا که په بازار کې ویني یا چرته بل ځای کې پارک ایریا کې نو ګوري نه چې څنګه ټوکې مسخرې خنداګانې ورپورې کوي نه محنت شو لکه تا ووایي چېرې د نارینه او د زنانو جامې واچي نو دا خو محنت نه شو دا د ټول نه غټ سټرګل دی جی چې دا د خپل فیملی ممبرز دپاره خپل مور پلار دپاره د دنیا د معاشرې نشي کولی اور کم اجلاته چې ما کتلی دي اور پهله خو سوري د اجلاګانو تر ټولو ته سوري ویم دې دپاره چې ما ته پته نه وه ما کله هغه تکلیفونه نه تیر کړي کوم چې هغوی تیر کړي وي اوس لکه 3 months زما وشول په دې فیلډ کې اور په دې 3 میاشتو کې چې ما څومره تکلیفونه فیس کړل نو د دې نوره جزا نه وکړي ته څونه وختونه شوي ستا 3 میاشتې وشوې جی تقریبا دا 3 میاشتې مې چې د ډاکټر نه خواجه سره شوې جی ډاکټر هم یم اور خواجه سره هم یم ډاکټر هم یې او ډاکټرۍ کې د څه ډاکټري ده څه ډاکټري جی د آل باډي آل باډي څه چیسټ ډاکټري په هر څه کې ماشاءالله او عبور حاصل دی ایکسپیرینس مې شته ډیوټي چېرته ده ډیوټي نه کوم اوس نه کې مخکې چېرته وه ستا ډیوټي لارج کې مې کړې ده او ټیکنیکل کې ټیکنیکل کې هلته په کومه نامه وي هلته ډاکټر افتخار احمد ډاکټر افتخار احمد او اوس دلته کومه نامه ده خانی صرف خانی که خانی نوازش څوک راته خانی نوازش هم وایي اور څوک خانی هم وایي څوک خانی م وایي ستا 3 میاشتې وشوې چې تا روایت بدل کړي دي ځان د چینج کړی دی جی او ښځې درنه کالی یوړو لاړله جی بس د بازار ودونه هم داسې نو او بالکل ټیک مو وي ځکه چې که د زړه نه مینه یې کړې دا د خولې مینه وه اور بل دا چې تاسو ته ما ویلو کوم ایپ باره کې چې هغې خپله دنیا ته ویلو نو دا صرف زه وم چې ما ته وویې چې د الله د رضا دپاره را سره واده وکړه او ومې کړو ورسره د الله رضا ته مې وکتل او مور او پلار شته جی پلار یې نشته اور مور یې شته نو بیا دې څه معلومات وکړو 40 تولې خو ډېر غټ کالی دی یو څو ورځې بعد یې بیا فون وکړ تقریبا 6 دن بعد اور جړلي وی زه درځم ما ورته وویل نه مې نه به راځې مې تا ته ما ویلي که نه چې د دې ایپ سره دې خپلومه خو زما په رګونو کې هم د یو غیرتي پلار وینه ده او مې که د دې د کور نه که د اجازت نه بغیر د دې کور نه قدم هم کېښستو بار نو مې بیا به داسې زندګي نه وي مې چې څومره مینه در سره کوم څومره ډیل مې دله درکړی د هغې په غلطه پیدا نه هلې مینه دې ډېره وه ورسره مینه نه بس مینه ورته ووایه کیر ورته ووایه ځکه چې که مینه مې ورسره کولې که نه نو زه به ورپسې اوس ورغلی وم مینه دې نه وه ورسره ځکه خو هم تښتېدله د الله د رضا دپاره او هغه هم چې ما کوم څه کړي دي نو داسې د دې معاشرې د 10 خاوندان چې شي نو الله قسم کوکي کالي خو سر وخوړو که نه جی کالي نه علاوه ما هغې له داسې سیسټم برابرولو چې بوتیک په مو کلینیک په مو اور
روزګار دی ولا کولو جی پالر بومو تا دا ونه وی کنه چې دا خواجه سره مالدار ولي وجه صدا دي سره دومره پیسې د کم ځای ناراضي زه تاسو ته خبره کوم تاسو بار 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 مالدارتیا پسې راځي سړي رښتولې کاله ماشاءالله دا ډېر غټ کاله دی کنه دا خو په دن سبا کې خانم نشي کوله نو یو د کلی خان چې زه تاسو ته د دې حقیقت هم وایم حقیقت خو به وینم چې موږ تم پته ولګي دا پیسې د کم ځای ناراضي ونو کې نختی پانی دي د کم ځای ناراضي تاسو لا جی دا زه تقریبا په 2022 او 23 کوئی ټکیو ما نو الته زما مرګري مال رال ټامیانو ټامیان څه ته وایي ټامیان دا بس لکه زه چې د الکانو کپړې واچم نو ټامي شوم هلکانو کپړې چې واچې ټامي شي جی او دا واچې نه هجړه چې دا واچې نه چړه بیا چې خلک رالو کوټه کې نو بیا ملګری مې و هغه چال نو هغه سره تقریبا سونا ورسره اور لیپټاپ وغیرہ موبایل وی دوا اور پیسې وی نورم شاید څه سامانو نو ماته وی دا مونږ دیو اجي کور ته تللی او دا د التن مونږه پیراول را پټ کړیو غلا کاله دی غستو چې د غلا خو د سغلا چې هغه تینه په زور باندې راوړل لکه موږ خپل کپړې وباسلې او ایتالیان مشهور کړي نو خو په عزتدار خلک وي خامخا تر دې پوه چې لکه خپل موبایل فون زیول ور کړو خان دي خپل کپړې وستې نه دغه بیزتی کول غختل چې د هغه نه پیلا هغه جی لکه دوی بوتل خپل خزه سره کینو لیونو یو پښتون خدا سم نشي کوي بیا تا ته څنګه ملاو شول نو ما چې ما ته وی موږ له د کویټه نه د وته بندوبست زرو کا پیله خو ته غوسه شوم مې خلک د سي حرکت نه کوي اور بیا مې ورته وی مې دا سونت نه مال راکې تللم نو پتر تم نو ان کیس کو زو دونو لکه هغه ټایم انټيليجنت دونه نوم کنه نو پویدم بنه کدا سونم نو نو ما وتی نا غستا چې ما کته نو ما سره سو هغه ټایم 5.5 लाख रुपए کیش پرتی وی اور 50,000 روپے مته زی پیسہ اکاؤنٹ نور سند کړی مې دا 6 लाख والی دا مال راکې یعنی تام دغلا مال غستو دغلا کالیو دغلا پریټ ته غستو دغلا پریټ نو ما په پیسې می پیور کړی تاسو ته ما په 2022 کې جی جی وصل په لالي پورو دا یو په د بنگړو دغلا مالو دغلا په لار لاړو نه دغلا نو بیا تاسو وای دغلا تاسو ته ما په خپل پیسې سره لګي سره ډېری 5 लाख روپۍ باندې سلی رښتو لیکاله ملاوي مال الله را کړو الله در کړو الله دا نوام غستو دا خو دا غستر کیو کی کنه کیندې نه واپس پته کاله راوړې کنه واپس ورپسې ورځم جنج به دوباره راوړم بیا به واده کې واده خراته پته نشته خو ان شاء الله چوم د سی بکوم او ته می ویلو چې کوم خبرو کوم اور آغاز دې بیا پوره نه کوم نه بیا راته تکلیف وي تاسو ودون اکثر ناکام وي وجه سي تاسو په ودونو کې منګ رحم دل ډیریو کنه دا چې دنیادارو په شان لتی سکونا سپېړې هر ټیم ځان نه خر جوړ کړي ویني بیا دا ټیک بیا دا ټیک سب ګوري ستاده پروګرام سنو مې استاد د کور والا مانوز کدا پروګرام ګوري نو څه پیغام ورکې پیغام دا ورکول غواړم چې ویلې مې د تجینه چې څومره ډیل مې درکړې ته نو دونه درنا غستم شم ازادي داسې نارینو په انداز کې وای کنه په بوګانو په انداز کې نه هغه ته زما د انداز پته ده چې زه څنګه انسان یم او څونه خیم دنیا ته هم انداز معلوم شي نارینو په انداز کې خاون چې څنګه خزه ته وي هغه سی وای نو ما چې ته د سی رول خو نه دی کړی مشته خو درې مې تاسو راته چلو خای کنه ماشاءالله تاسو د پښتو په معاشره کې دا څه ورته وای چې د خزه د پاره یا ګوري او یا کوري نه د فلم شاټ نه
کور په پښتو معاشره کې خو د ښځې دپاره یا کور دی یا ګور دی بالکل خدا خدا هغې زمانې عالمان نه دي خانه دا خو بس چې توبه استغفر الله دا پاټیان والا جنکو ته خلک بد ګوري که نه وایي دا سپکې دي بېباکه دي دا دي دا دي دا دي بټ ما چې څومره وکتې د پاټیانو والا دا جنکې ډېرې ښې وي زړونه یې صفا وي دا مدرسو والا چې کومې دي نو دې کې چې کوم چلونه وي نو هغه به توبې به ترې وباسي درسو والا جینکۍ خو پټ مغزي مدرسې ته پټ مخ کور ته راځي نو په هغې کې څه چلونه وي پټ مخ چیزونه په هغې کې چې دوی دننه کوم کارونه کوي خانه سیمونه ډارېک اچوي خولې ته وخوري دې سره څه کېږي سیم چې ډارېک دا داسې وي که نه چې په پټه کم انسان وي چې د کم کار نه منې کوي که نه هغه به هغې طرف ته مایله کېږي نو دوی خو لکه معاشره خو ورته وي یو وي عالمه دا بل وي آیا د کورنۍ سایډ نه لکه داسې وي چې سختي وي پې نه ډېره نو بیا هم داسې کېدی شي خو دا زیاته تر دې دا جینکۍ په خپلو کې ما خپل هغې ته وي همیشه به ما ته د ارامېتوب چل ښیي خپلې ښځې ته به دې ارامېتوب دې زده کوو دا مېتوب ما هم په سترګو دې دوکه کړی م که نه د ارامېتوب چل خو درته خو زلي رشتو لیکالي نه اخلاصه کړې که هغوی د دې نه علاوه خانه دا عالمانو چې کومې دي د الله په نوم دې دوکه کوي څنګه چې زه دوکه کړی وم څنګه د الله په نوم دوکه کړې دا چې کله فرست ټایم راله زمونږ لا نکاح وغیره نه وه شوي او زه لا اجلا شوی نه وم هغه ټایم نو زه چې به پاسه ختم د دې کمرې ته ډېر به تلم نه خو چې ډېر داسې ضرورت به تلم به نو چې لا به دا به په ایني ټایم یا په جای نماز او یا ولاړه یا به قرآن مجید ته ناسته وه تلاوت پې کوو جی اینی ټایم اور یا چې تپوس به مې وکړو نوکر نه مې مانور څه کول نو وی قرآن مجید ته ناسته یا به یې په جای نماز ولاړله اور بیا چې نکاح کله وشوه د هغې ورځې نه والې تر اوسه پورې الله قسم که یو ځل به مې په جای نماز لیدلې وه جی اور زه یې دوکه کړی م په دې وم تا راته ووایم اوس واپس پې راولې جی راولم بیا نکاح کې خو لیده که نه نکاح کې مې ده خو سوال نه پیدا کېږي چې پرېږدم پرېږدی نه لکه د او څه وي د ملکین زندگی د نوکرانی په شان شو جی ځان یې د څونه ټایم وشو چې ستا نه تلې ده ما سره خو ټوټل تقریبا هغې 115 سے لے کر 17 دن تک یا شاید دی نه کم و زیات تیر کړي او بیا چې تلې بیا خو ټایم ډېر وشو چې تلې ده ټایم جرګه مرګه دې کړې نه جرګې مرګې په داسې خلکو باندې زما ته خو ستا د جرګې څوک شته پلار د جرګو زه خپله یم او داسې کارونه مې نه کړي دي چې لکه هغه عام دنیادار نشي کولی جي څه دې کړي داسې د ټول نه پهله به زه تاسو ته دا وایم چې زما په خولې باندې داسې روغه شوې ده چې ایس ایچ او ډي ایس پي تر دې پورې چې جج ورته هم ویلي چې په خپلو کې صلح وکړي نه وه شوي او زه یو فریقین خو رضا و او رابل چې د مشر سره زما د ملګري پلار و د افغانستان دی احمد نومې دلته پاتې کېږي پېښور کې خواجه سره روغه دې کړې که نه ده دنیادار و غم او د هغه پلار د افغانستان څخه ډېر مخکې سړی دی هغه روغه تا وکړه هغوی لکه خپلو کې مړی کړي پنځه مړی وږې ته کړي یو وږې ته زخمي و او ډېرو خلکو کوشش کړی و 3 کاله 3 کال نه پس چې زه ول پلار سره 1 غنټه کې ناستم او خبرې مې ورته وکړې هغه رضا شو یعنې د بل کور روغولی شي خپل دې وران شو دا هغه مې هم د بل کور روغولو خو زه مې ما چې د بل کور روغولی شي خپل دې وران شو جی بالکل هغه مې هم روغولو تاسو ته ما ووي روغ شو روغېدو ته یې نه پرېږدم روغېدو ته یې نه پرېږدې جی ځکه چې داسې د عیب ډکې جینۍ سره واده وکړي او دا خو د هغې د خاندان دپاره د مور پلار کام قبیلې دپاره ډېر غټ یو د شرم خبره وه د پښتنو په کلچر کې چې وګوري کله چې د کور والا لاړه نو ستا دا نور ملګري خواجه سره
دې راغلي غم راځي لا نه چاته پته نشته، اوس په پته لګي. اوس په پته لګي. جی دا د خپل مرګرو له په کیمرا باندې دا خبر ورکې جی. اور زیادتر مانور لاړه زیادتر براته غوسه هم وي چې ولې دې دا خبره د ښځې دا په میډیا باندې راوسته. مناسب خو نه ده. نه خانه زه چې څنګه یم نو هغه شان دنیا ته ځان پیش کوم، دا نه چې بس ما کې لکه صرف زندګۍ کې مې څه ښه کېږي نو هغه به وې محبت کېږي یا د شرم واله وي نو هغه به زه د دې دنیا نه پټومه. بالکل نه. شرم خو څه ګډوله نه چې چا پسې بیا بیا کوي. دا د شرم څه اخ که پښتانه یې که نه ډیفیکلټ سوچ چې د انسانانو نه که پټ کړي نو الله نه خو نشي پټولی. بالکل. اخري څه پیغام ورکې آخري بس ووایم دا به ووایم چې ډېر زر په چا باندې اعتبار کول نه وي پکار او ډېر زر په چا باندې اعتبار مه کوئ. جی ځکه چې دا دنیا په دې دنیا کې دا چا 10 مخونه دي، د چا 20 نه د چا 100. زه ستا په مخامخ په یو شان وي او په شیشه بل شان، په مخ فیس سټرکچر به یو شان وي او زړه به بل شان وي، خبرې به کوي یو شان دنیا ته او دننه به هغه بل شان وي. ستا تعلیم څومره دی؟ BSN ډېر مې درته ووایي تقریبا. قدرمنو دا افتخار یو ډاکټر هم دی د پیشې نه او بیا ډاکټر راځي او بیا دغه ګیټ اپ اختیاري. آیا اوس نه پوهېږم چې وجوهات څه دي د په ژوند کې داسې څه شوي وو دی خو دغه وایي چې یو پیغور دې حد ته راوستمه چې ما دا ګیټ اپ اختیار کو. بیا د نن نه لږه موده مخکې د ده واده شوی و، واده کې هم زما کیمرمین ته دعوت ورکړو خو موږ نه راغلو. بیا موږ د ده یو مرکه کړې وه چې د یو مدرسې طالب علم سره واده کړو. هغې ته ما وی چې دا ځای مناسب نه دی ستا دپاره ځکه دلته رنګارنګ خلک راځي. خو ده وی چې نه زموږ مینه محبت دی او نن انجام دا شو چې هغه د ده نه واپس لاړه. یقینا هغه ټایم هم ما ویلي چې 40 تولې کالی دی دا به درنه یوسي همدې دپاره به راغلي لکه دا چې خو څه ونه نه نورم سوجي اوس مې را یاد شولو. هغه دا و چې هغې د کم هلک چې د دې د رور په شانو او رخصتي ول هم هغه کوله لکه پالر ته زمونږ ځای ته راوسته کور ته ور بیا هلته نه پالر ته بوتله پالر نه بیا هغه چې هلته راوسته. دونه ښه انسان یې ځان نه جوړ کړی که نه او داسې ځان پیش کولو چې د هغې رور او هغه به هم ما وی زه ما ته یې وی رور مې دی نو بیا یې وی د ترور زوی مې دی او چې پته مې لګولی ترور زوی نو هغه میندې یو بل ته خور وي لکه رور یې نو تا ته وي چې رور مې دی. جی اور اینی ټایم به دا یو څو ورځې لاست ویک کې زه چې به څو پاسېدم نو دا به راغلی و مونږ کره تر دې پورې چې ناشته. تاسو خو میلمانه هم ډېرې پته درته لګېدله؟ جی زما میلمانه بالکل نه وي، زما صرف یو ملګری و هغه به اوس چې موږ رالو څلور پنځه هغه کمره کې ناست وو. دا زه یوازې ما یار د خلکو ګوره نه مې مور شته نه پلار نه ورور نه خور نه ملګری څوک هم نشتان. د هغې مطلب دا دی چې زه به یوازې زندګي تېروم ټوله. دا څوک دا چې راغلي وو دا ورونه ستا؟ جی د خپلو ورونو نه خو مې ډېر ښه ځکه چې دا یو د سوړیزو دی ملګری مې دی کار کوي راسره دا شیخ او ډېر الله والا ورښه انسان دی. ستا څه بزنس دی چې تا مزدوران هم ساتلي دلته؟ جی زما یو جیلای چلیږي کارخانو اور ترخم اور جیلای ده کم ماډل؟ 18 او بل دې څه دي؟ دوه دغه دي ټیکسیانې دي هغه پېښور کې چلیږي اور دین علاوه دی دا جیلای ټیکسي نه ده؟ دا هم دغه ټیکسي کې چلیږي. جی زما خپل ګاډی خو ټرانسپورټر یې ته؟ ټرانسپورټر نیم زما خپل د ګرځېدو ګاډی خو چې بیا کله ګرځېدل مې کم شول اور چې ته به ډېر وتم نه دې فیلډ طرف ته میله کېدم نو بیا به نه وتم چېرته نو ځکه دغه ټیکسي کې چلیږي. ټیکسي کې 3 ګاډي دي د دې د وجې ته مزدوران ساتي؟ جی اور د یو 3 کوره کرایه راځي.
درې کورونه دې هم شته جی د الله دي الله تعالی درکړي جی بل واده ته اراده شته نه بس اعتماد ختم اعتماد خو سم په شا باندې نو دی واده نه پیلم ځکه چې ما ته هغې نه پیله د دنیا د اصلیت د حقیقت پته لګېدلې وه جی خو بیا هم لکه دا زمونږ په شریعت کې دی واده کول جی هغه فرایض مې انجام کول فرض دې پوره کړو جی قدرمنو داو خانیو خپل نوم افتخار دی د سره مخکې هم موږ یو مرکه کړې وه چې د واده شوی و د هغې نه پس بیا هم د سره موږ یو مرکه وکړه چې د سره ظلم زیاتی شوی نن بیا د په دغه بازار کې یک تنخوا دی د ژوند یو ملګری راغلی و څه مودې دپاره خو دنیا ډکه د لالچ ته او د په غاړه هغه وخت کې سلي رشتو لیکالی و هغه سلي رشتو لیکالی ته یوړو لاړو بیا د بازار واده یا داسې اکثر په موبایل باندې مینه محبت جوړ شي یا د واتساپ د لارې یا د میسج د لارې اکثر داسې رشتې ناکام وي د دې پروګرام مقصد هم داسې دی څنګه چې تاسو ته ښکاري چې دا خو د یو زنانه په لباس کې ناس موږ خلک اکثر په مختلفو نومونو دوی ته نامه اخلو اوایي مخلوق او تیسری دنیا او خواجه سرا او وجړه دغه نامې موږ دوی ته ورکړي دي د معاشرې په روایاتو کې خو عموما داسې واده کول چې یاره هغه په لاره کې تا سره مینه محبت جوړ شي یا د موبایل د لارې که د یو موبایل د لارې تا سره تعلقات جوړ شي داسې به 50 نورو سره وي که بیا په دغه کې ته واده مو کې د مور او پلار مرضي دې پکې نه وي او ستا مینه محبت وشي نو د هغه واده انجام به همداسې څنګه چې ستا و څه پیغام ورکوې معاشرې ته معاشرې ته دا پیغام ورکول غواړم چې ستاسو به څه سوچ وي چې تاسو لکه اوس په ما دا وایي چې د مور پلار په خوښه باندې واده کوئ که نه بلکل نه انسان دې سوچ کوي چې بعض نیم ټایم کې مور پلار هم انسان لپاره غلط فیصله کولی شي ضروري خو نه ده صرف در باندې بجلی بوتله پلار فیصلې ته د غلط وي نه جی ما ډېر وکتل که نه چې لکه بعض نیم ټایم کې مور پلار سراسر لکه غلطه کوي هغه لکه د مور پلار ته زه غلط نه ویم خو یا د پرورش څه مسله او یا د ډېر بوډاوالي لکه هغه ټایم کې پخواني وخت کې افتخار یو تپوس نه کوم چې په بچي باندې دومره تعلیم وکړي لکه څومره چې پتا کړی دی او بیا بچی ډاکټر شي او هغه بیا راپاسي تریناتري لباس اچي نو مور او پلار به څه وایي هغه به څه سوچ کوي چې زما ماشاءالله نورم ورونو چې یو وګي ته ډاکټر نشته نو بیا مور او پلار په تا دومره تعلیم وکړو ستا نه ډاکټر جوړ کړو د هغې نه پس هم ته رالې وله د دې نه ډېر تاوانونه ورکړي وي البته ما نه دي ورکړي ما وله د ټولو بچو نه ډېر خیال ساتلی او ورته اوس ته ما پهله مرکه کې م ویلي چې زه ځان ته د دنیا د ټول نه فرمانبردار اولاد ویم نو دا به صحیح خبره وي جی جی هغې شاته وجه زه تاسو ته ښودلی نه شم که نه چې زما پلار ما سره لکه څنګه بد کړي دي قدرمنو دی خو یې نه مني خو زه به دا ووایم چې یاره لاروي رشته یا د موبایل دوستانه داسې ودونو نه داسې رشتو نه پرهیز وکړئ که نه نن چې څنګه د خاني نوازش حال دی نو دغسې به سبا ستاسو وي ځکه د لارې رشتې یا د ټلیفون دوستانې یا د ټلیفون مینه محبت دا عموما ناکام وي څه دی وی جی ما ته دا وی چې تاسو خو پهله دوی ته پهله بل څه وي چې لکه دا خو زما هم سوچ دی چې د لارې دا رشتې خو بلکل نه وي په کار چانبیل کول په کار وي خو زما سوچ دا و چې لکه همیشه د مور پلار په خوښه هم واده کول نه وي په کار انسان لکه بعض نیم ټایم داسې هم کیدی شي چې د بچپن نه یو جینۍ پیژني او مور پلار هغه نه وي خوښه او د هغه خوښه وي او هغه جینۍ وي ګډ او مور پلار یې ته بیټ ثابتوي جی اور بعض نیم ټایم د دې په اپوزیټ هم کیدی شي